که څه هم د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند خبرې زیاتې سوي دي، خو هلمند کې بیا شاعرانو د شعر په ژبه د اوربند او سولې غوښتنه وکړل. د یتیم په خوله مسکا شه، د یتیم په خوله مسکا شه، سولې راسه سولې راسه، په خاطر د الله سه، لا تصوب جهالت ولا تصوب جنگنا، خوشحالی را بخشو رکنا تصوب مرگنا. سورې حیا پنځه وخته لمانځه کې دا دعا کوم عسکر او طالب سره په اخلاقه سوله راوړي. د ځوانانو ادبي کلتوري ټولنې غړي وایي له جګړې ستړي او د ښه ژوند هیله لرو چې په خبره یې ګڼو میرمنو د سولې او اوربند غوښتنه د شعر په ژبه وکړل. هغوی پر دواړو ډلو غږ وکړ چې په خپلو منځو کې سوله او اوربند وکړي. د مشاعرې هدف دا و د سولې او اوربند په اړه چې نور دا جنګ بس کړي او پر دواړو ډلو باندې مو غږ دی چې هم د طالب د خوا هم د عسکر د خوا چې راسي سوله وکړي او نور دا جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. زموږ د نن ورځې مشاعره چې وه هغه د سولې په اړه وه، یعنې چې موږ خپل په شعرو کې په ژبه باندې چې کوم د سولې اشعار وړاندې کوو یا وایو، پر دواړو طرفونو مو غږ دی چې سولې وکړي. نور د جنګو څخه ستړي سوي یو، موږ سوله غواړو. جګړې نه یوازې د نارینه‌و ژوند له ځانه سره وړی، بلکې په افغانستان کې روانې جګړې د ماشومانو ترڅنګ د زرګونو میرمنو ژوند اخیستی او ډیریو بیا د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. د دې ټولنې غړی محمد ولی شکیب وایي د سولې روانې خبرې دي چټکې سي او له طالبانو غوښتنه کوي چې خبرې دي په داخل افغانستان کې پیل او بیا د اوربند پلان جوړ کړي. د دې مشاعرې عنوان و سوله او د دواړو خواو څخه اوربند. نو موږ د دې تر سرلیک لاندې مشاعره پیل کړه. زموږ غوښتنه د دواړو اړخونو څخه ده چې باید سوله راولي او اوربند وکړي. او ډېر شعرونه چې موږ ولمو د سولې پر هڅو باندې وه چې کوم ځای چې سوله پیل سوې ده باید سوله وده وکړي، باید سوله زموږ هېواد ته راسي. هلمند کې نه یوازې شاعران د سولې غوښتنه کوي، بلکې د دې شاعرانو ترڅنګ د سولې ولسي حرکت هم له هلمنده تر نورو ولایتو د سولې او اوربند غوښتنې په موخه لاریونونه ترسره کړي دي.